او دا تکبر په چا کوي دا په مالدار دا کینه او دا لانجه دا په پټو باندې دې خلک باندې خرڅوم علماء باندې او دا دوکا په چا کوي دا د درنګ د کارخانې په پم کې چې منشي دا باغ خرڅوم دا به دوکا کوي او دا مکره دا په خزه خرڅوم کله پیرې دی او کله کا پیرې دی او کله کا خزه او باید ځای دې ګور دی کنه هغه یو کده چې ته طریقه د دوبه ما په طریقه کې هغه کړی تا ته پته نه لګي ستاسو ته دا کیږي ته سره د بول نه کوي کتی خاوند یې وسانه به ته بول کوي کنه کومه خزه چې د خاوند اجازه نه بغیر وځي د شا کلاله شي تر هغه وخت پورې باندې لعنت ورېږي چې په کور ترا غړي ته خدای دې بار جنت خپل کور دی دا مکمل جنت به دې نه ګرځي نو په دې مثال دا چې فن دي کسب دي علم دي نو دریم نقصان د اسلام لپاره دا دی یتعلمون ما لا يعلمون هغه علم به زده کوي په هغې کې به وخت تېروي هغې کې د هغې ته به ضرورت نه وي ایمانیات به نه پېژني احکام به نه پېژني د مور او پلار احکام به نه پېژني د ګاونډي به نه پېژني په ورځ د قیامت به الله تعالی یو سړی راولي اول حسبين يوم القيامه الجاران علامه اول فیصله پر د قیامت د ګاونډي په حق کوي دا یو ګاونډي براشي ومنعني مني فضله يبقى ګاونډي زما سره مدد نه کوي واغلق عني بابه زمانه په دې دروازه بند کړی دا څه چاته نه دی نو دریم نمبر يتعلمون ما لا يعلمون او هغه علم باندې کوي چې هغه ته بچي اجت نه څلورم نمبر يمنعون الناس عن التعليم خلق الدين من کوي موسی عليه السلام دا ځان پوښتنه اي الناس احب اليك خدای پاک دا څوک ډیر خوښ دی موسی الله پاک دی موسی العالم يطلب العلم هغه عالم چې علم یې کړی دی وسم د علم په طلب کې دی الله وجه موسی په مقدس مکه په ټول کائناتو کې دا سره ماته محبوب دی ورته قیامت یوجب یوم القیامت بالعالم والعابد الله بزرگ مراولی الله بعلم مراولی عالم بزرگنا اوی درجه میتلی بزرگ تبوی جنت داخل شا شهید تبوی جنت په انتظار دی عالم تبسوی یو روایت راځي قوم مقام الانبیاء د نبی په دی ودیږه واشفع لمن شئت څومره خلک چې تاسو غوښتل جنت یې بوله بل حدیث راځي الله بعلم تبرد قيمت وي ان لا يبعث العباد ثم يميز العلماء على بدبيع علماء تركي على اني لم ازع علمي فيكما لاعذبكما ما علمي لبرنو ذكري اذا تعالى عذاب لكما اذهبوا فقد غفرت لكما جنات تلاټي ما تاسو ته معافي وکړه ودا علم بدل ته څومره خلک نه تبعي څومره چې هغه وکړي او څوک به وي دا ډېر خطرناک دی ماما پتا مده خړیا پتا مده پترم پتا مده ما بابای هغه سره به جنت تبعي د پیغمبر سلام نه مدد چاو کو صہیب روم راغې بلال حفیظ راغې ها او سلمان فارسی بھارت راغې او خاطی ابو لهب دې تری دې لې ولا چاوي چا دا مدد کو دا شاته ودی دا او دا په دوه کې څلور مزار اصله دا که ارزوک دی علم باندې سپارښت کوي او خپلوان یې دی نږدې دی علم پسې پشه خبرې کوي فتاوا رنګري څلورم جلد 230 صفحه کې لیکي ويخاف عليه كفرا اذا صب علما من غير سبب څوک علم پسې بغیر سبب نه کنځلې کوي په ځبان یې د کفر دی په هندستان کې یو ځای هغه علماء څنګه لګیدل کله به چې عالم راغی خاطر کې نه ثبت مخاله وفات شو چې کله وفات شو نو بیا زمونږ دستور دا دی که نه چې کله مړی ښخ کړو نو بس وایي دا قبر دې مبارک شو بشرمي دې پکې نه ما او مخې قبلې ته کړي مخې قبلې ته کړي نو دې بوله مخ قبلې ته کړو الله پرشتي راولي دا مخ دې سبې دا مخ دې بل طرف ته کړو نرخاته ده دې ټول به دغه لګېدي مخ ته پورته کوي او پرشتي ونه ښکته کوي اخره کې دا یو غیبي اواز وشو ویل دې سړي مخ ته څومره وخته پورې به ته ناست دا مخ به د قبلې ته کړې ته به پاڅېږي او که نه به پاڅېږي د ده مخ به نرخاته ځایي او دې چې کله په ورځ د قیامت را پاڅېږي د دې شکل به د ښایي
ولې زما علماو نه مخ اړوه ځکه د مذهب کتابونه لیکي ابي زمزم اوبو ته کتل عبادت بیت الله ته کتل عبادت د مور پلار مخ ته کتل عبادت قرآن ته کتل عبادت والنظر الى وجه العالم عبادة د عالم مخ ته کتل عبادت ومجالسة العلماء عبادة د عالم سره ناسته هم عبادت دی بس کوم دا یو خبره کوم فقيه عبدالله سمرقندي لیکي یو سړی د عالم ملاقات د اصل شي مثلا چې دلته کوي وایي څه اذا انده رجل الى العالم یو سړی د عالم ملاقات د اصل شي کله چې کور نه ودی تنزل عليه رحمه فدغ رحمت نازلېږي وينال فضل المتعلمين الله به دې طالبانو درجه دې ورکړي طالب هغه ته وایي چې هغه څه کوي علم څه کوي ان الملائکه لا تزيد اجنحتها لرجال طالب العلم كما شتي کله مدرسې ته راځي او نورانه کله ورته بغیر کی نو فرشتي د په خود لاندې وځي مړوي دا الله نبی فرمایي من اسره ان ينظر الى صاحب الجنه فلينظر الى المتعلم وذوق وایي ته دې کې چې څه ګورما هغه طالب چې مدرسې ته روان دی نورانه کله پلان کړه دا الله نبی وایي ته وګورئ چې راځي بعض خلک وایي لکه زمانه وخت نه دی یو بابا نه چاته پوښتنه کوي علم خو نه دی کړی ویل عالم نه یم خو د عالمانو پلار دی تا ته مقتدي ده بچی ولېږه مدرسې ته تا ته مقتدي ده یو ګاونډي به دي هغه به علم زده کوي د هغه به د توګدان ستا بچی دی العالم والقارئ شریکان فی الاجر عالم او قاري د دې ثواب برابر دی یو سړی دعا غواړي یو سړی پې امین کوي د دې ثواب